چې څوک 1 روپۍ د سود وخوري او یا درجه ګناه ده هغه کمه یې دا ده لکه د خپلې مور سره چې زنا وکړي. نو چې 80 درجې شوه نو هغه کمه یې دا شوه نو لکه 80 وارې چې د خپلې مور سره زنا وکړي. دا څوک دي دغه سودخواره دي. په قیامت کې وایي خېټې دومره وي لکه غټې غټې کوټې چې ماران د لرې نه پکې لیدی کېده. ټول اهل محشر دې پېژني چې دا سودخور ده. بل طرف ته اوس د دغه ضد ده. د دنیا د ډېرولو یوه لیار سود ده. سود ده سود. اوس دغه خلک چې دا سود کوي د څه دپاره کوي چې دنیا مې ډېره شي. د دغه په دنیا کې عاقبت دا ده چې تاواني کېږي به. یمحق الله ربا ویربي صدقات. صدقه کې زیادت ربا ختمي او آخرت وګوره څومره بربادي. آخرت چې څومره بربادېږي. حدیث مبارک کې راځي یو روایت کې داسې راغلی وایي کوم انسان چې 1 روپۍ سود وخوري دومره ګناه ده لکه 15 وارې چې زنا وکړي. یو روایت کې راځي چې څوک 1 روپۍ د سود وخوري او یا درجه ګناه ده هغه کمه یې دا ده لکه د خپلې مور سره چې زنا وکړي. نو چې 80 درجې شوه نو هغه کمه یې دا شوه نو لکه 80 وارې چې د خپلې مور سره زنا وکړي. حدیث مبارک راځي چې په ورځ د قیامت باندې دغه سودخواره چې راپورته شي د حشر په میدان کې چې دغه آیات ترجمه یې دغسې ده دا خېټې به یې دومره غټې لکه کوټې. نبي علیه السلام په معراج کې دغسې خلک ولیده چې ماران د لرې نه پکې لیدی کېده. دا څوک دي دغه سودخواره دي. په قیامت کې وایي خېټې دومره وي لکه غټې غټې کوټې او ماران او شیان وي پکې. دغه سړی چې جګېږي د خېټې د دروندوالي د وجې نه به بېرته لوېږي لکه پیریانو چې سړی نیولی په ځان نه پوهېږي جګ شي ولوېږي جګ شي ولوېږي. خدای پاک ګورې تشبیه دغسې کوي. دغه خلک اوس په دنیا کې دنیا ډېروي په سود باندې. خو داسې وخت را روان ده چې 50,000 کاله د محشر اوږده ورځ ده. د دغو خلکو خېټې درندې ډکې د مارانو نه جردی به نه شي چې جګېږي لوېږي به ټول اهل محشر دې پېژني چې دا سودخور ده. دغه سود صرف دغه نه ده چې د مخکې خلکو کې مشهوره ده چې چاته 100 روپۍ په پور ورکړي بیا 10 روپۍ ګټه تر غواړي. دا بیې فاسدې چې دا ناروا سوداوې دي دا ټول په حکم د سود. دا بیې فاسدې نه دي دا ټول په حکم د سود کې دي. اوس احتیاط د امام صاحب تقوا بیا موږ تاسې به په تقریب مسله کې ترمذي شریف کې ذکر کوو خو دا حدیث دلته یاد لرئ. صحابي ته څوک راغله چې ما په چا پور باندې ده دی ما ته تحفه راکړي. هغه تحفه چې قیمت کم لکه ابن عباس رضی الله عنه ته سړی راغی چې ما په یو سړي 100 روپۍ پور وې. دغه سړی د مایانو کاروبار کې لکه د دریاب نه مایان رانیسي خرڅوي یې. ما ته یو وخت کې یو مایه په تحفه کې راکړه خو دغه مایه چې ما یوړ بازار کې مې خرڅ کړو په 14 روپۍ خرڅ شو. هغه ورته ویلې پاتې دي چې هغه 4 روپۍ دي که په 14 خرڅ شو 8 روپۍ دي هغه به تر غواړي نور به نه تر اخلي. دا 100 روپۍ وي دا تحفه کې چې کوم درکړه دا به په هغه کې حساب کې که نه چې 100 روپۍ پوره وغواړې د 14 روپۍ د مایه په تحفه کې قبول کړو دا 14 روپۍ دي د څه طرف نه شو. په پور دې ګټه واخیسته کل قرض جر نفع وهو ربا. هر پور باندې چې سړی ګټه واخلي سود ده. نبی علیه السلام یې چاته دې پور ورکړو مخکې که یو سړي ته درېدلی وایي چې ای تا آس یا خر راکړه چې زه دا بار په وړم یا سپرېږم بازار ته په ضمنۍ درکوم. اوس دې چې پور ورکړو چې ورغلی چې ای تا سکوټر خو راکړه چې زه لاړ شم بازار ته دی دستي درته راوباسي. ولې مخکې نه درکوو اوس یې درکوي خو د پور د وجې نه یې درکوي. تا په خپل پور ګټه واخیستی ده په دنیا باندې کل قرض جر نفع پورې به دا سود ده. نبي علیه السلام یې چې چاته هغه ورکړه چې دا به یې درکوله چې په پور شم نه به پسترېږي که پروړه
کم شی دی لکه اس دی چې اچې دومره پروړی درکول هم نه بهتر دی شوتله لکه هغه اس دی چې اچې دا یې درکول هم نه بهتر دی امام صاحب رحمت الله علیه قصه چې ما بل غالبا درته کړې وه چې په چای پور و د دیواله سیوري ته یې نه درېدو د چې نه چې کلو قد زنجرانه په غریبا کې راشم په سود کې دا هم د چې مخکې عادت نه و خو چې پور دې په باندې شو لکه دا ما درته مثال کې ویلو دوکاندارانو ته بیا چې د وګرایي والا راشي چې خپلو کیس تر غواړي دی اول چای ورته راوغواړي بوتل ورته راوغواړي بیا نو وروسته ورته چې اوس هغه روپۍ ټولې نشته 6000 روپۍ کیس ده دا 2000 واخله نور یې بیا درکړم دا سود ده ځکه خو رشوت شو هلته مو د رشوت په معنی کې اخیستې وه